د هیواد د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له طلوع نیوز سره په مرکه کې د افغانستان او د پاکستان رژیم ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو مذاکراتو جګړې او د افغانستان د دریځ په اړه مرکه کړې ده. ښاغلي مجاهد د پاکستاني رژیم له لوري د افغان ملکي وګړو د په نښه کولو پوښتنې ته په غبرګون کې ویلي د یو افغان په بدل کې لسګونه پاکستاني نظامیان هلاک کړي دي. ښاغلي مجاهد له جګړې ورهاخوا پاکستاني رژیم سره د مذاکراتو په اړه هم څرګندونې کړي او په خبرې چې افغانستان له پاکستاني رژیم سره په بېلابېلو هیوادونو کې مذاکرات کړي خو دا خبرې کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. هغه زیاته کړي د مذاکراتو پر مهال دا ښکاره شوه چې پاکستانی لوری جګړه غواړي او د جګړې پیل ته لیواله دی. نوموړي وویل افغانستان په خبرو اترو کې وړاندیز کړی و چې دواړو هیوادونو دې یو بل ته لیکلی تضمین ورکړي څو د یو بل د خاورې او د حریم درناوی وشي. هغه همداراز ویلي کابل اسلام آباد ته دا هم ویلي و چې د لارو بندول او د کډوالو ځورول د ستونزو حل لاره نه ده او باید اساسي مسایلو ته پام وشي. د ملي دفاع وزیر زیاته کړي پاکستاني رژیم غوښتل د ډیورند فرضي کرښې ته د رسمي سرحد نوم ورکړل شي خو د په خبره چې افغان لوری دا موضوع د ملتونو مسئله بولي نه د حکومتونو. ښاغلي مجاهد همدارنګه وویل چې افغانستان ټینګار کړی د دواړو هیوادونو خاوره باید د یو بل پر ضد ونه کارول شي خو د په وینا چې پاکستان بار بار او عملاً همدا اوس د افغانستان د مخالفو ډلو د ملاتړ او د تمویل هڅې کوي. هغه زیاته کړي افغانستان جګړه نه ده پیل کړې او اوس د دفاع په حالت کې دی خو که پاکستاني رژیم جګړه اوږده کړي افغانستان حتی د 10 کلونو لپاره هم جګړې ته چمتو دی. د هیواد ملي دفاع وزیر د پاکستاني رژیم له لوري پر افغان خاوره وروستي تیري ته په غبرګون کې زیاتوي چې پاکستاني لوری دې دا خیال له سره وباسي چې که کابل په نښه کړي نو اسلام آباد به خوندي پاتې شي. مولوي محمد یعقوب مجاهد پاکستاني رژیم ته په خطاب کې ویلي دي چې د ډیپلوماسۍ دروازې لا هم پرانیستې دي او افغانستان د ستونزو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی خو که پر افغانستان تیری وشي نو افغان ځواکونه به هم کلک ځواب ورکړي. هغه په پای کې له افغانانو غوښتي چې د هیواد د دفاع لپاره یو موټی پاتې شي او ټینګار یې کړی چې افغان ځواکونه به د هیواد د خاورې دفاع ته دوام ورکړي.